د پاکستان په پوځ پېښور ته څیرمه سخته جګړه شوې ده. د پاکستان د چارواکو په خبره دغه جګړه د خیبر پښتونخوا پېښور ښار ته نږدې شوې ده چې پکې د پاکستاني سرتیرو پر کاروان برید شوی او بیا شدیده جګړه رامنځته شوې ده. د پاکستان پوځ د پیښې په هکله نور جزئیات نه دي ورکړي او د وژل شویو وسلوالو هویت یې لا هم نه دی روښانه کړی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې پاکستاني طالبانو د دغه هیواد پر پوځ او امنیتي ځواکونو باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د پاکستاني چارواکو په خبره په یوه بله پیښه کې د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې د شپې پر مهال د امنیتي ځواکونو د چاپې پر وخت 4 وسلوال طالبان وژل شوي. د پاکستان پوځ د یادې پیښې په هکله هم نور جزئیات نه دي خپاره کړي. بل لور ته د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني ویلي چې په ټانګ سیمه کې وژل شویو 4 کسان د دوی سپېڅلي جنګیالي دي. نوموړي د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان د پوځ له لوري چاپې دا ښیي چې حکومت او ادارې په پاکستان کې سولې غوښتونکي نه دي. که څه هم پاکستاني طالبانو له افغان طالبانو جلا ډله ده، خو یادې ډلې له ناټو او افغان حکومت سره په جګړه کې د افغان طالبانو ملاتړ کاوه. په افغانستان کې د طالبانو بیا حاکمیت پاکستاني طالبان هم زړور کړي او په دې وروستیو میاشتو کې له پاکستان له حکومت سره پر لنډ مهالي اوربند سربیره خونړۍ جګړې کړي چې پکې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. په دې ترڅ کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات هم شوي دي. درنو لیدونکو، که له موږ سره په چینل کې نوي یاست، مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.